چې روغ رمټ او خوشاله اوسئ. زاریان خان راځم د نشې پر ضد د سپورتي خپرونې روغ رمټ سره. صحت د دبلیو ایچ او د یو تعریف له مخې د یو انسان مکمل فزیکي، روحي او اجتماعي بهبود ته ویل کیږي. یعنې یوازې دا نه چې یو انسان ظاهرا مرضي ونه لري او یا کمزوري احساس ونه کړي، دې ته موږ صحتمند وایو، بلکې صحتمند مکمل فزیکي، روحي او اجتماعي بهبود ته ویل کیږي. المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوي مؤمن الله تعالی ته ډیر ګران دی لا هغه مؤمن نه چې هغه ضعیف وي. نشه یو ناوړ عمل دی، ځان ترې وژغورئ.